سلامونه لار او بر ټول افغان ملت پښتانه ته په پښتانه ملت سلام ملګرو. تاسو ته پته ده دا د ملي شهید ګیلمن مزار دی. د دې نه چې کوم د ملي بیرغ وي هغه د پاکستان د ادارې په زور په شپه د شپې په 1 بجه کوز کړي دي. نو دا مکار ریاست ته دا ډېر ظلم زیاتی کوي. د 2 ورځې مخکې هم دا حربې استعمالول زمونږ د کلي مشران او د جرګې مشران یې غوښتي وي. بیا هم دا خبره ورته کړې وه چې دا بیرغونه موږ نه کوزوي او نه مو دې ته اراده شته. بیا زمونږ پامیر راغلل خو موږ هم په کلیر جواب کې دا خبره ورته وکړله چې دا بیرغونه موږ نه کوزوي او نه مو دا اراده شته. نو دوی د شپې په 1 بجه راغلي وي چې دلته یو او کارنیل دی هغه د اف آی ول دا د ډمډیل کارنیل دی چې دا ډېره بده رویه کوي او د ګیلمن سره یې په ژوندونه هم بدې رویې وي او د ژوندونه نه بعد یې په مزار باندې دوی داسې رویه استعمال کړه چې د ټولو پښتنو زړونه یې مات کړي. دا مکار ریاست دی. د دې نه موږ په کلکه بغاوت کوي. همیشه دپاره به کوي تر مرګي د ورځې پرې به کوي.